د پاکستان لومړي وزیر عمران خان چې د اشرف غني په بلنه د یو رسمي سفر په ترڅ کې کابل ته راغلی او کابل کې ورته تود هرکلی هم وشو. کابل ښار کې عمومي رخصتي اعلان شوه او د ښه راغلاست لپاره یې د ښار په واټونو د پاکستان بیرغونه ځوړند شوي ولو. دغه راز ولسي جرګې نوماند وزیرانو ته رایه هم ورکول کېدله چې هغه هم وځنډېدله. د عمران خان هرکلي ته په هوایي ډګر کې حنیف اتمر، عمر داودزی او ځینې نور چارواکي هم ورغلي وو. د دې په اړه مو د حقیقت نیوز پر رسمي فیسبوک پاڼه داسې ولیکل: د پاکستان لومړی وزیر عمران خان راتګ کابل ته له ځانه سره خورا احساساتي فکرونه پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر محمد اشرف غني به دا سفر څنګه ارزوي او تاسو ته له ځانه سره کوم فکر پیدا شوی؟ لومړی د دې پوښتنې په ځواب کې عبدالواحد حقانی داسې وویل: لومړی خو په دې سفر سره ټولو هیوادوالو ته د جاسوسۍ او دوه مخۍ څهرې روښانه شوې، ځکه امرالله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی ځان یې د پاکستان تر ټولو سره سخت دښمن معرفي کوي. ټولو به دوهم نجیب یادوي چې یوازینی کس دی چې سخت له پاکستانه کرکه کوي، صالح دی. خو پرون ټولو ولیدی چې د ستړي مشي په وخت کې داسې په ملا ورته کړوب چې فکر کوي لکه غلام چې خپل بادار ته سلامي کوي. نعمت الله هلمندی داسې وایي: رخصتي یا د پاکستان بیرغونه لګول دومره خبره نه ده، دا یوه سفارتي پروتوکول دی چې هر هیواد یې بل ته ورکوي. پر طالبانو تر اوسه عملاً داسې څه نه دي ثابت شوي چې دوی دې پاکستان ته ګټه ورسوي، خو د کابل ادارې ډیورنډ تړون ورسره وکړ او پاکستان یې بغیر د کوم مشکله چرته چې خوښه شي تار ترې راتاو کړي او د افغانستان ځمکه ورخپله کړي. د تورخم دروازه رسمي شوه. نړۍ شاهده ده چې طالبانو د بولدک دروازه په ټانک پورې تړلې وه او له منځه یې وړې وه. دریم د بولدک 2 کلي لقمان کلی او جهانګیر کلی د پاکستان په خاوره کې شامل شول. نور داسې مثالونه شته چې د کابل واکمنانو اوسنیو وختو کې پاکستان ته ګټه رسولې وي. عمر هلمندی داسې وایي: 20 کاله یې موږ په دې نامه بمبار کړو چې تاسې پنجابیان یاست. کورونه او کلي یې راوران کړل، په ودونو یې هم بمونه وغورځول، ښځې او ماشومان یې په شهادت ورسول، مدرسې یې را بمبار کړې، تنکي تنکي حافظان او طالبان یې هم په شهادت ورسول. دا ځکه چې ویل یې تاسې پنجابیان یاست. خو نن یې بیا د پنجاب لپاره په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړه او د کابل په ښار کې یې پاکستاني بیرغونه ورپول. حمزه حسیني داسې وایي: له نورو هیوادونو د سیاسي مشرانو په راتګ سره خپل هیواد کې د میلمه هیواد بیرغونه ځړول او د ښوونځیو رخصتي دومره لویه خبره نه ده، ځکه دا ډیپلوماټیکي او پروتوکول کړنې دي چې دوی یې ترسره کوي. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ممکن کابل به په دې لیدنه کې یو ځل بیا د هیواد کومه برخه وپلوري. که څه هم کابل اداره په علني او شعاري توګه پاکستان ته د دښمن خطاب کوي، خو په علمي توګه یې د ورورۍ لاس ورکړی دی. د همدوی په دور کې پر ډیورنډ فرضي کرښه اغزن تار ولګول شو، په تورخم یې دروازه نصب کړه، ورځ تر بلې پاکستاني ملیشې لګیا دي د افغانستان خاوره غصب کوي او په ډیره سپین سترګۍ پرې دروازې نصب کوي چې دا ټولې کړنې د کابل ادارې په منافقت دلالت کوي، ځکه چې داسې کړنو ته هیڅ غبرګون نه څرګندېږي. عبیده جانان داسې وویل: هیڅ کله به نه عمران خان څه ووایي چې اراده یې لري او نه اشرف غني، ولې دواړه خودغرضه او هر یو یې په خپل ملک کې د نفرت انتهایی درجې ته رسېدلی دی. نه عمران خان په ملک کې عملي کړل چې عوامو ته یې وعدې ورکړې او نه اشرف غني، دواړه یو مثال لري. فقط په دې خوشحاله دي چې یوه شپه پر قدرت پاتې سي. د ملک د عوامو د درپدرۍ غم کې نه دي. خو نن بیا د پنجاب لپاره په کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړه او د کابل په ښار کې د پاکستان بیرغونه ورپول. دا د فیسبوک پر صفحه د ځینو هیوادوالو خپل نظرونه ول چې واضح یې کړل. د خپرونې اداره حقیقت نیوز، خبریال زلمی خالد.